جوړې خدای په کوم ځای نه خیره خو پاکستان نه یم ها نو زموږ موضوع په افغانستان باندې دا او د تعلیم په اړه کې دا نو داسې دا خبرې نه دي چې تاسو سره وچېړم چې د پاکستان او افغانستان موضوع دی به هم سره خبرې کړې وي نو پاکستان او افغانستان څه دغه نشته موږ یو پښتانه یو ورونه یو ولې به یو بل څه دا دا راته وایي چې ته کوم ځای کې پاکستان کې زه پاکستان کې اسلام آباد کې دا راته چې اسلام آباد کې ډېر اسلامي کې کابل کې ډېر اسلام دی اشتیا یو دروغ مې و خدای ته بورلو اسلامي قانون خو بیل خبره ده چې اسلام کوم په کابل کې حجاب کې څه دي په حیا کې په پرده کې دا په اسلام آباد کې ډېر دي چې په کابل کې ډېر دي کابل کې ډېر یاره په اسلام آباد کې خو په پورا پاکستان کې اختیار باندې وای نو په اسلام آباد کې خو به لکه سپردا لکه زنانه ذات خدا وای نه چې بس دا سړی دی یا دا دغه غړو بل سړی پیژنې نه او په داسې حالت کې کړی هغه مې جسم میری مرضی واو لکه په اسلام آباد کې څه مبي پردي ده په پاکستان کې کنه زما خیال نه راځي چې په پاکستان کې بل ځای کې بالکل او ورونه موږ ته افسوس دا راځي چې وخت د پاکستان مولان نه پاتېږي او دا 500 کاله په افغانستان باندې د خاص په اړه ورکړي اوس هلته د جنکو مکتبونه چې په پرده کې په حجاب کې اجازه پته نه ورکړي او همدغه مولان چې نن هلته ناست دي دغه د څوک د بالمعروف مشر دی څوک پلانې مشر دی ټول پاکستان ته افغاني مدرسه په بل نه کې دا ویلي مګر دې ته نه هلته لوسي چې لاکې ښکاري نه ورته بېحیایي ښکاري مګر راځي په افغانستان کې چې مهربانه د جهاد فتواګانې ورکوي او مکتبونه هم بندوي نو دا د اسلام سره په ټکر کې دي که نه دي یاره اصل پاکستان قانون راولي نو د پاکستان یو قانون داسې شته چې هغه د اسلام په مطابق دی یو فیصله اسلامي کېږي په پاکستان کې نه کېږي که نه لندن کې چې د دې په قانون باندې فیصلې کېږي د پاکستان د کفارو په قانون باندې کېږي پاکستان کې صرف یو غریب لا قانون شته بقایا اس چالم قانون نشته صحیح معمولی غونې کیس کې فساو شو نو بس هغه غریب بیا بځي راځي عدالتونه دي کیسې دي لانجې دي غریب چې مالدار دی یو لس خو وجني هېڅ پروا نشته دی ور پیسې ورکړه ځه ګرځه مزې کوه بالکل او د جهاد مرکز کابل ګرځولې او دا زموږ مولین چې لږ داسې مرور شي وطن کې بس د تورخم نه راوړي دلته د ټوپک والي د منډې افغانستان کې جهادونه کوي دا ته ماته وایي چې دا موږ به تر څو پورې دا بدبخته دا خو لر او بر پښتانه ټول تباه برباد کړل دغه د دین په نوم باندې پوجارانو خبر هم دغه دا پوینټ هم دغه دی پښتون خپلو کې نښتی بل چا ته به سترګې نه وي بس دوه خپلو سره جنګېږي ټول پښتون ته دی بالکل الله دې خوشاله آباد لره او خوشاله شم زه به نور ملګري راوالم عزتمن ان شاء الله دې ډېر عمر درکړي په دغه خبرو کې ډېر وزن او ان شاء الله خلک قضاوت کې به دې نوي ویډیوګانې جوړې خلک اوري مننه مهربان زه خو دې ټیم کې سعودي عرب کې یم پاکستان ښه پی ټي اي صحیح ده ومې کته ښه نور خیر وروره شکر دی الحمدلله تاسو دواګانې دي بچا څه څنګه ښه جوړ خیر مننه خدای عزتمن درانه زموږ موضوع په افغانستان باندې دا د مکتبونو مسله ده او د پاکستان د افغانستان مسله نه ده نو چې سره خبرې وکړو دا بچا څه موږ استاد پروګرام تا دغه ته زناتو مډیر څه یو موضوع راټینګ کړی و باندې باندې لګیاوي والله موږ غواړو هم دا زیاره بچا څه چې لکه داسې دا خپل موضوع موږ ډېر راړو زیاره بچا څه تاسو میسج ورکوي دنیا کې تاسو پروګرام ته ناسي هلو د انسانیت خیال وساتو دغه نه واوړو د دې رسونو نه واوړو یاره جی आवाज مې راځي بچا صاحب اواز راځي سره دې دغه نه واوړو صحیح یاره مړه دا چې دا پلان کې دا پنجابي دی دا تور پنجابي دی دا سپین پنجابي دی دا دغه کسی مې ختم دي هر کس له پکا دي هغه خپل ملک جوړ کړي د بل انسانیت خیال وساتي بالکل صحیح خبره ده وروره او داسې شي صاحب مطلب پوه شوم او بس موږ دا نه ویو چې په حساب باندې موږ ټوله ذمهواري په پنجاب باندې زموږ هم غلطي ده ځکه زموږ غلطي ده چې وروره تک شوی نه یم په کابل کې وروره زموږ ملا وروره خلک رامنډه وي د پنجابي نه کومک کوي یا د امریکې نه کومک کوي خپل وطن ورانه وروره دغه باطن سره مخامخ کوي نو غلطي اول زموږ او دویم دغه ګاونډیانو ده چې باید چې د دوه مسلمانانو ترمنځ روغه وکړي نه یو له ټوپک وکړي او انتشار جوړ کړي په عمر کې نه وګوره د افغانستان جنګ چې د 500 کال وشو په دې کې یوازې افغانستان نقصان نه کو په دې کې پاکستان هم نقصان کو په دې کې خصوصا زموږ افکار پښتونخوا تاوان ولید او لګېدی او دا وګوره د تاسو د خبرې کومه
تاسو به وګورئ میاشت 2 3 4 یا کال زیات کم دا جنگ په ښکته دي ښکته وطن ته به ځي پوه شولې دا ټول خلک اوس ښکته دي ولیږي پوه شولې او دا به وګورئ چې دا خو حقیقت خبره ګوره چې تا ګاونډي خواري که نه نو لازمي به ورته ته خوارې مونږ دا نه وایو باچا صاحب مونږ دا وایو ګوره مونږ له پکار دي چې مونږ د کرکټ ګراوند په نظر باندې ګورو مونږ د جنگ میدان په میدان باندې په نظر ګورو مونږ دا وایو چې لکه داسې نه ده چې مونږ یو بل څه نفرت اوس ته ما له په لار کې مخې رالې په لندن کې یا په سعودي عرب کې یا په هر یو هېواد کې زه درته دغه کوم چې یاره دا افغانۍ دی یا څه ماته وایي چې دا پاکستانۍ دی یا دا نه ده که یو میدان راشي د جنګ نو پکار ده چې مونږ جنګ وکړو داسې نه ده چې یاره مونږ یو بل اختلاف په خپل ځای خو داسې نه ده چې یاره مونږ هر خبره د اختلاف کوو هر یو دغه د اختلاف څه ساتو هغه زه ستا په مطلب پوه شوم کرکټ د کرکټ په دې پرېښودو چې دا موضوع بله موضوع ده زه به یې څومره نور راوالم الله تا ته ډېر عمر درکړي ستا په میسج ورسېدم ډېره مننه باچا صاحب د وخت د راکولو الله پاک دې ښاد او آباد لري